بسم الله الرحمن الرحیم. نن په تحصیل صافي کې د وابدا د طرف نه دلته د بازارونو کوم چې بازارونه دي، باوتي بازار دی، لکړو بازار دی، خاخ بازار دی، د سیمامدګټ بازار دی، دینا کومه سپلای چې د بجلی هغې ته کټ کړې ده، تارونه باقاعده کټ کړي دي او ورسره کله ته چې کومه بجلی تللې ده، کوم چې کلیو علاقې دي هغې نه هم بجلي کټ کړې ده او دا خبره کړې ده چې دلته به موږ میټرې لګوو. نو د دې اقدام موږ مذمت کوو او په دې خبره موږ ته ډېر زیات افسوس دی. دا ټیک ده چې دا کارونه په مرچ کې وو، دا خبرې په مرچ کې وې، د مرچ لپاره موږ ډېر زیات منډې ترلې کړې وې او ډېر زیات کوششونه هم کړي وو، خو د هغې مقصد دا نه دی چې دلته به صرف دلته به بلاول میټر لګي، دلته بلاول جیل جوړیږي، دلته به زما چې کوم حاصلات دي هغه به زما نه اخیستلی کېږي، دلته به ماته په خپل کیډټ کالج کې مقامي خلکو ته نوکرۍ نه میلاویږي. دا خو دا کوم کارونه چې دوی کوي دا وروسته په کار وو، دا میټرې لګول دا 10 سال بعد دا شی په کار وو. دلته خو نه روزګار شته دی، نه دلته موږ ته په خپلو وسایلو باندې اختیار شته. هغه رنګې زموږ څخه چې کومې وعدې شوې وې هغه خو هغې کې یو هم سر ته ونه رسېده او بلکې زه به دا وایم چې الټا د هغې سزا موږ ته راکولی کېږي. دلته جیل جوړېږي، دلته میټر لګېږي، دلته په کیډټ کالج کې چې کوم د مقامي خلکو لپاره کمې نوکرۍ نه وي، یا زموږ چې کومه کوټه وه د ډسټرکټ مومند زموږ سره 40% کوټې واده شوې وه، هغې 20 له راوستلی، هغه 20 هم پوره نه ده. نو د دې کارونو موږ مذمت کوو. داسې نه ده په کار. موږ هم په دې سلسله کې وابدا چې کوم اقدام کړی دی، کوم شرمناک اقدام یې چې کوم کړی دی، نو په دغه سلسله کې زه ټول تحصیل صافي ته ټولو عوامو ته زه ریکویسټ کوم سبا موږ د مظاهرې دپاره دلته کال ورکوو. ټول قومونو ته هر یو کس ته زموږ دا ریکویسټ دی که هغه د هرې شعبې سره تعلق لري چې هغه سبا په 9 بجې باوتي بازار ته دلته ځان راورسوي او د دې کوم اقدام چې کوم کړی دی، دا مایوس کن اقدام چې کوم کړی دی، د دې د مذمت دپاره او دا بیرته واپس کولو دپاره به انشاءالله موږ سبا نه په یو لویه سطح باندې احتجاجي تحریک سټارټ کوو. د ټول حقوقو دپاره دې کې دا ټولې خبرې به کېږي، دې کې به د کیډټ کالج خبره هم کېږي چې کوم مقامي خلک یې چې کوم زموږ اګنور کړی دی او موږ ته چې کومه کوټه ویلې وه، او خو دې کې پیله ایجنډه چې زموږ کوم ده هغه دغه ده. دا نن چې کوم د وابدا د طرف نه دا کوم شرمناک اقدام شوی دی، بجلی کټ کړې ده، په دې ټیم کې ټوله علاقه هغه په تیرو کې پرته ده، په یو کلي کې بجلی نشته دی، په یو بازار کې بجلی نشته دی او ډېر عجیبه اقدام یې کړی. موږ د دې مذمت هم کوو، د مذمت سره سره به انشاءالله دا موږ انشاءالله لارې د ویبسیده کوو. سبا احتجاج دی، زه یو ځل بیا خپل ټول قوم ته اپیل کوم سبا په دې احتجاج کې په بھرپور انداز کې تاسو زموږ سره شرکت وکړئ او انشاءالله په شریکه به دا کوم سازش چې کوم دی زموږ د بېروزګاره کولو، زموږ د وروسته بیولو، زموږ دلته د قوم کې د مایوسۍ خورولو، انشاءالله دا به ناکامه کوو، په شریکه به کوو. سبا 9 بجې ټول قوم باوتي بازار ته راوځئ. ډېره مهرباني، شکریه.